نن درته د محبت یو داسې تیز عمل ښیمه چې کله هم دا یو عمل تاسو وکړې دوست چې دشمن به هم د ستا دیوانه شي، تا باندې به شیدا شي. دا داسې پاورفل او داسې تیز عمل دی. کوم یو انسان چې دا عمل د محبت د حصول دپاره وکړي، الله جل جلاله به هغه مینه او محبت د ټولو خلکو په زړونو کې واچوي. یعنې ټول خلک به په دې کس باندې مهربان او هر سړی به د ده سره د زړه نه مینه کوي. زما عزتمندو، د عزت او د مینې محبت د حاصلولو دپاره درته د الله جل جلاله یو اسم درته ښیمه. د اسماء حسنا یو مبارک اسم دی او نوم دی. کوم یو انسان چې دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه ته با هغه انسان ته یو قسم له محبت، هیبت او یو لوی مرتبه او شان او شوکت ورکړي. د محبت د حاصلولو دپاره که دا وظیفه تاسو وکړئ، د دې فواید سرات په خپل باندې سیکې حق خیران به ورته پاتې شي او داسې غیبي اسباب به ورته الله برابري او غیبي امداد به سره کېږي، خپله به ورته حق خیران پاتې شي. د محبت د حصول دپاره دا وظیفه د نن تاسو وکړئ. تاسو بیا به خپله تاسو ته اندازه ولګي چې په دې کې الله جل جلاله څومره لوی پاور یې ښودلی، څومره لوی پاور الله جل شانه په دې کې ښودلی. هغه وظیفه د یا رحیم وظیفه ده. یا رحیم د الله جل جلاله یو ډېر مبارک نوم دی، یا رحیم. په دې کې الله جل جلاله د بنده دپاره ډېر زیات رموز او ډېر زیات اسرار یې ښودلي. د دې فواید ورته تر وایم انشاءالله. خو د محبت د حصول دپاره په دې کې یو ډېر لوی راز پروت دی. هغه خلک چې هغه وایي زه یکې تنها یم، نه را سره یو کس مینه کوي، نه را باندې یو کس اعتماد کوي، نه را باندې څوک بروسه کوي، یکې تنها یم. نو د هغه رونو او د هغه خویندو دپاره که دا وظیفه شروع وکړې نو انشاءالله د هر چا په زړه کې به د ستاسو قدرتي مینه پیدا شي. یعنې هر یو انسان به تا سره بیا د زړه نه به تا سره مینه کوي. او هغه انسان چې هغه بالکل د غرور نه ډک وي، د تکبر او د لویۍ نه ډک وي، که هغه د دې عمل نه پس کله مسرته ملاو شي د ستا تابعدار وي، تمام غرور، تکبر، لویي هغه هر څه دا مکمل مات شي. نو د محبت د حاصلولو دپاره په معاشرې کې د عزتمند د جوړېدو دپاره دا وظیفه که تاسو وکړئ نو دې فواید به تاسو ته په خپله پته ولګي. یا هغه انسان چې معاشرې کې د هغه عزت بالکل ختم شوی وي، بیا ساتئ کله کله داسې وشي چې موږ خو معاشرې کې د لوی قدر او د عزت خاوندانو، خو زموږ د دې لاس پونه څه داسې اعمال ظاهر شي، څه داسې کارونه وشي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. د وجه نه چې زموږ کم قدر، کم عزت او کمه مرتبه نو هغه عزت، قدر او هغه مرتبه مکمل ختم شي زمونږه. نو محترمه، که دوباره د چا چې کوم دی عزت تلی او هغه د دې خبرې خواهشمند دی چې الله تعالی دې ماته دوباره عزت راکړي، نو هغه د یا رحیم د وظیفه درې شروع کړي. انشاءالله هغه تلی عزت ورته رب العالمین دوباره ورکړي. الله جل جلاله به پرې باندې غیبي مهربان شي، غیبي امداد به رب العالمین د دې انسان سره کوي. او د دې وظیفې یوه فایده دا هم ده که انسان د زمانې ذلیل انسان ولې نه وي، معاشرې کې د هغه انسان څو قدر نه وي، څو مرتبې نه وي، څوک یې احترام قدرې هم نه کوي، که هغه رونه او هغه خویندې د یا رحیمو دا وظیفه شروع کړي، دا کوم چېرته تاسو ښیم، نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به الله تعالی تاسو د لوی مرتبې خاوندان کړي. او کم کسان چې داسې چې ټول خلک هغو ته په سپک نظر باندې ګوري، د دې وظیفې کولو نه پس به انشاءالله هغه خلک ته په دروند نظر باندې ګوري. لیکن د دې دپاره یو څو شرایط درته ویمه، دا وظیفه به کوئ او دا وظیفه 100% اثر کوي، ډېر زر اثر کوي. لیکن دې سره یو څو شرایط درته ویم، د دې شرایطو لحاظ به ساتئ. بیا د هغې نه پس دشمن دوست خو لا پرېږده، دشمن به هم د ستا دیوانه شي او چې څه حکم ورته کوې هغه به مني. ستا د چا سره د زړه مینه ده او هغه تا سره مینه نه ساتي او ته وایې چې زما سره جایز مینه پیدا شي، نو که هغو ته بیا څه حکم کوې نو هغه حکم به بالکل د زړه د اخلاص مني.
نو دا وظیفه درته ښیم، د دې وظیفې طریقه هم درته ښیم. د هغې نه مخکې به ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسې. چې کله یې د خپلو ګناهونو نه توبه وایستله، په خپله به بیا د الله تعالی رحمت سیکي چې الله تعالی تا سره څنګه غیبي امداد کوي. یاد ساتئ زموږ ته چې دا کم پریشانۍ راځي، دا کم تکالیف راځي، دا کم مصیبتونه راځي، دا زموږ د ګناهونو د وبال د وجې نه راځي. موږ ګناهونه په کثرت سره وکړو، ډېر ګناهونه وکړو. د هغې د وجې نه موږ د ډېرو پریشانو سره مخامخ شو. نو دا ټولو اول دا چې د ګناهونو نه مکمل توبه وباسئ او نوې ګناه بیا مه کوئ. یعنې توبه وباسه او دا پوخ عزم وکړئ، قصد وکړئ چې بیا به انشاءالله د ګناه والا کار نه کوو. چې کوم د نیکۍ کار د نیکۍ کار به کوو، د ګناه والا کار به نه کوو. او که چېرته کې د ګناه والا کار د نه بیا هم وشي، ډایرکټ الله جل شانه ته رجوع کوه، الله جل شانه ته وباسه. الله جل شانه بخونکی مهربانه ذات الله تعالی خپل د هغه بندګانو نه ډېر زیات راضي کېږي، ډېر زیات خوشحالېږي کم بنده چې الله جل جلاله ته رښتونې توبه وباسي. نو د ټولو اول موږ د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو. دویم کرت موږ به دا وظیفه یا رحیم وظیفه دا چې زموږ په خولې باندې هر حالت کې شروع وي، یعنې په لاس په ناسته هملاسته ولاړه په هر حالت کې چې زموږ په خولې باندې یا رحیم وظیفه شروع وي. او ورسره به موږ چې کله دا وظیفه کوو نو دا تصور به هم کوو چې زما دا کم معشوقه ده یا زما دا کم معشوق ته زما سره جایز مینه او محبت دی، چې د ده انسان مینه دې زما سره پیدا شي، یعنې دې په ما باندې شیدا شي. اوس زه شی یم، اوس دې په ما باندې شیدا شي، د ده ما سره قدرتي طور باندې مینه پیدا شي. نو د خپل محبوب یا د خپلې محبوبې تصور به کې هسې یو نقشه به راولي چې زما محبوب دغه دی او ډېر زما تابعدار جوړ شي. زه چې کومه خبره ورته کوم ډېر زما هغه خبره مني. نو دا وظیفه په کثرت سره به یې کوئ، یعنې ناسته هملاسته ولاړه هر حالت کې به دا وظیفه تاسو کوئ. او د وظیفې په دوران کې به تاسو د خپل محبوب یا د محبوبې د هغې تصور به کوئ چې د هغې د ما سره مینه پیدا شي. انشاءالله ډېر نه یو هفته مسلسل دا وظیفه وکړه. یو هفتې کې مسلسل د دې وظیفې کولو سره به تا ته خپله اندازه ولګي، د دې د فوایدو او د دې د اثراتو نه په خپله ته خبر شي چې څومره لوی اثر پکې رب العالمین ښودلی. خو چې کوم شرایط مې درته وښول، د دې شرایطو تابعداري به لازمن کې، دا شرایط به لازمن منې، د دې شرایطو لحاظ به لازمن ساتې، ورنه که دا شرایط د دې لحاظ نه ساتي نو د پښتنو خبره هندو ستړی الله ناراضه. دا وظیفه اثر کوي، ډېر ښه کافي اثر کوي. هغه معشوقه چې یو ډېر لوی غرور او تکبر پکې وي، هغې نه به دا ټول غرور او دا ټول تکبر وځي. خو کله هم که ته دا وظیفه شروع وکړې د دې شرایطو لاندې، نو محترمو د محبت د حاصلولو دپاره، د تمام نفرتونو د بغض کینې د حسد د ختمولو دپاره یو ښکلې مزیداره وظیفه مې درته وښوله. خو یو خبر یاد ساتئ، یوازې دغه محبت نه چې کم مې درته وویلی، دا تاسو د هر محبت دپاره کولی شئ. مثلا 2 کسان دي او هغه 2 کسانو په خپل میز کې روانه ده او ستاسو خواهش دی دغه دواړه دې دوباره روغ شي، د یو بل سره دې روغه وکړي، نو دا د هغې دپاره هم دا یو عمل کولی شي. یا 2 کسان د دشمني ده او هغه یو کس دا غواړي چې ما سره دې روغه وشي، دا پلانکې دې ما سره روغه وکړي، نو چې کم کس غواړي چې ما سره پلانکې روغه وکړي، هغه کس دې دا وظیفه شروع وکړي. انشاءالله هغه خپل دشمنه په الله جل شانه مهربانه کړي، څه نه څه ذریعه به جوړه کړي، یا به درخواست راولېږي، یا به جرګه راولېږي، یا به خپله اظهار وکړي، څه نه څه طریقه به جوړه کړي او د دوی روغه به وشي، د دوی هغه دشمني به رب العالمین په دوستۍ باندې بدله کړي. نو دغه رنګې محبت حاصلولو دپاره که دا وظیفه تاسو وکړئ، نو یو طرف ته به تاسو ته اجر هم میلاو شي، محبت به هم میلاو شي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه مې درته وښوله، بلکل د دې نه تاسو جایز پیدا اخیستلی شئ، بلکل د دې ته مکمل اجازت دی.